بعض خلک داسې وي خرونو خپلو کورونو کې درته یادومه قمیص پې ویستی وي قمیص او په ټول کور کې به ګرځي هلکه بېغیرته ته خو ډېر بېغیرته یې لور دې ناسته ده انګور دې ناسته ده ښځه دې ناسته ده وندیر دې ناسته ده او ته کور کې همداسې ګرځې نه شریعت مبارک ګورې ما او تا ته حیا ښودلې ده ما او تا ته یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک بیبیانې وې ناغه سره یو صحابي مبارک ناسو حضرت عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ او دا صحابي مبارک په سترګو مبارکو نابیناو لیدل نشو کوي د سترګو مبارکو نظر نه و د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک بیبیان راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک خپل بیبیانو ته وفرمایل احتجبا چې پرده وکړئ تاسو دواړې هغه بیبیانې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ته وایي وی سیب دا خو د ده خو نظر نه لګي دا خو مونږ نه ویني نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته فرمایي ولې ستاسو نظر نه لګي څه تاسو خو نظرونه لګي که نه چې تاسو دا نه ویني نو تاسو خو دا وینئ که نه رونو د پردې ما او تا ته ګورئ شریعت مبارک ډېر یو تاکیدي حکم فرمایلی ده نو بې حیایي اگر چې سړی قمیص ویستی وي که نه د انسان د سړي عورت د کم دی نه ده د نامونه والا تر ګوډو پورې دا د سړي عورت ده دا پټول فرض دی یو سړی د مونځ کوي او دا ښکاره کېدل د نامونه والا تر ګوډو پورې کو کم اندام ښکاره شو د ده مونځ نه کېږي کو لاسونه ښکاره شو خېټه ښکاره شوه مټې ښکاره شوې ملا ښکاره شوه نو دا عورت نه ده د سړي دپاره خو لیکن رونو حیا خو ده که نه او د وینځې کم عورت ته یوه اصیله ښځه وي یوه وینځه ښځه وي د وینځې ښځې مخ ګورې د وینځې ښځې صرف مخه سینه او شا دای عورت ته او نور د سړي په شانې عورت ته د نامونه والا تر زنګونانو پورې وینځه ښځه به ګورئ داسې مخ نه پټوي لکه څنګه چې اصیله ښځه پټوي ښه د سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې یوه وینځه وه نو هغې داسې بورقه راچولې وه لکه څنګه چې اصیلې ښځې راچوي وی لرې که پر بوکره دی تا ته خو شریعت مبارک دا حکم نه ده کړی هغې هغه ګوره زما او ستا دا مټې چې کوم ده دا عورت نه ده دکه رنګې د وینځې دا عورت نه ده د وینځې ښځې عورت څه شی د سینه او ملا شای دا عورت ته او نور د سړي په شانې عورت ده یعنی د نامونه والا تر زنګونه پورې او نوره د سړي په شانې ده معنا څه کو د هغې دا پنډۍ ښکاري د هغې دا خپې ښکاري نو دا عورت نه ده لکه څنګه چې د ما او ته عورت نه ده د اصیلې ښځې دا ټول عورت ده نو لہذا رونو احتیاط پکار ده ګوره دې مسله کې ښه زه اکثر بعضې خلکو ته هم وایم الله پاک جل شانه فرمایل پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ته چې او فرمایا اے زما حبیب صلی الله علیه وسلم زما رب جل شانه بے حیائی حرامه کړی ده د بے حیائی کارونه هغه حرام دي ما ظهر منها وما بطن هغه چې د هغې نه ظاهري طور وي ظاهري څه علما کرام فرمایي لکه ګډه ګډېدل حرام دي ښه د سړي دپاره بعضې خلک پې هغوی څاروي ګډوي څاروي تاسو په اکثر خلک ګوري دا ویني اکثر په پنجاب کې دا ډېر کېږي څاروي ګډوي نه دام حرام دي دا ټول د بې حیایي شیان دي یا ګانې بجانې یا سود کول دا ټول ناروا دي شریعت مبارک حرام کړي دي